دا هغه افغان کډوال ماشومان دي چې له پاکستانه افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او میندې پلرونه یې پریشانه دي. افغان کډواله خالده وایي چې زوی عبدالله ته حصه شوې ده او په داسې حالاتو کې هیڅ ورسره نشي کولی. بیمار دی ولې نه دی ښه بیمار شان دی نیولو ډاکټر له خېټې خراب دی دې ښځې زوی بیګا ټوله شپه دا بیمار او دغه دی وایي به وایي خدای به یې ښه کړي وایي څه وکړو. د پاکستان حکومت د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناده بهر ملکیانو ته امر وکړ چې د میاشتې تر پایه پورې دې له هېواده ووځي. په دې کې زیات اکثریت د افغانانو دی. له دې وروسته د پاکستان حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناده بهر ملکیانو د ایستلو بهیر پیل کړ. په دې افغان کډوالو کې ګڼ داسې هم دي چې وایي په پاکستان کې شاوخوا له تېرو 45 کلونو راهیسې اوسېدل او اوس افغانستان ته د تلو پر مهال ترې کورونه او کاروبارونه پاتې شول. په دې کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د پولیسو د ګرفتاریو د اندېښنو له وجې ډېر زر له کوره را روان شوي او اوس د تللو پر مهال یې ماشومان خوراک او نور ضروري سامان ته اړتیا لري. دغه بیماران دي د خوراکای نشته کله چې شی ورکوو کله چې شی ورکوو کله چای کو روټۍ ورکوو کله ډبل روټۍ ورکوو کله بسکټ ورکوو کله سوجي موجي ورته پخه کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او شاوخوا همدومره شمېره د غیر رجسټرډ افغان کډوالو ده.